السلام علیکم دوستانو، زه یم عرفان خان او په نننۍ ټیوټوریال کې موږ د مارکي ټول دغه الیپټیکل مارکي ټول په دغه کې موږ ریکټینګولر مارکي ټول کتلی وو او نن به موږ د نور چې کوم د درې اپشن پاتې دي پکې دغه به ګورو. اوس ما ډبل کلیک وکړو یا به زه کنټرول او پریس کړم څنګه چې تاسو ته معلومه ده او ما تاسو ته شا ټیوټوریال کې تاسو ته ښیلی هم شا اوپن یا کیبورډ نه انټر پریس کې دغه به راشي. ما دا تاسو د شیفټ ام سره هم سلیکټ کولی شئ او دا رایټ به ونیسئ او لیفټ ډریګ ماوس سره دغه داسې هم کېږي. یا که تاسو چې کوم سلیکشن غواړئ هغه کنټرول الټ سره به پروپورشنلی بالکل سلیکشن تاسو جوړ شي. او که تاسو سپیس ورسره ونیسئ هولډ ډاون سپیس تاسو به شیفټ الټ دغه هم پریس کړی وي او سپیس هم پریس کې هغه مو هولډ کړی وي نو تاسو دا سلیکشن مو کولی هم شئ. دغه موږ دغه ځای ته اوس دغه زه لږ څه سلیکشن ټرانسفارم کوم نو دغه موږ داسې کولی شو. اوس زه دغه لږ څه ګریډینټ به ورکړو دغه صحیح ده. دغه موډ به زه اورلی کړم دلته به فیدر به ورکړو فیدر چې د کوم هارډ ایجز یې دي دغه به ختم شي دغه به سافت شي. تاسو ګورئ ورته که چیرې په د ماسک باندې زه الټ کلیک وکړم تاسو به ګورئ دغه داسې یو قسم بلر غوندې ښکارېږي. دغه خو صحیح ده. دغه باندې امید لرم چې تاسو به پوه شوي دغه باندې تاسو هم پریکټس وکړئ. دغه موږ پر دغو باندې ډېر شیان جوړولی شو. څنګه ما دغه دغه ایمیج ته راغلو ایډیټ ته راغلو ایډیټ ته او دا سټروک 1 پیکسل ورکوو یا څونه زما په خیال موږ ته نوی لیر پکار ده. ایډیټ اینډ سټروک 1 پیکسل نه 1 پیکسل کم دی 15 پیکسل به کړو نو دغه دی چې کوم لاین مو هم هغه راغی. سلیکټ ته به ولاړ شو اینډ سلیکټ ډي سلیکټ کنټرول ډي چې کوم دا دی دغه وګورئ تاسو دغه زموږ سره موږ یو سرکل په دغې باندې جوړ کړو. اوس پاتې کېږي دا چې کوم سنګل رو مارکي ده اینډ سنګل کالم سنګل مارکیټ. فار ایگزامپل زه یو نوی لیر اخلم ما یو کلیک وکړو یو کلیک مې وکړو او دغه اوس زه کنټرول ډیلیټ نو تاسو به ګورئ دغه چې کوم دي دا ما ډي سلیکټ لیر مو سلیکټ کړی نه دی نو سلیکټ ډي سلیکټ څنګه به کوئ تاسو دغه کنټرول ای دغه ما ډیلیټ کړو سلیکټ ډي سلیکټ ما دغه ډي سلیکټ و یو مې پریس شیفټ ورسره 2 3 4 5 8 9 دوستانو دغه ما داسې وکړو. اوس به تاسو ګورئ ورته زه پریس کوم نو دغه داسې لاینونه راغلل. تاسو ګورئ ورته دا چې کوم لاینونه دي دغه هم
په دې شان د لاینز راغلل تاسو کتلی شئ ورته او بیا به موږ به راشو سلیکټ ته به راشو او دلې به دغه موږ ډي سلیکټ کو دغه باندې امید لرم چې تاسو به پوه یئ. اوس دا بل یو چې دی دغه سینګل کالم مرکي ټول اوس دغه ته به هم دغه کلر ورکو هم اوس دغه لاینونه راغلل زه غواړم چې دا ډي سلیکټ کړم کنټرول جی دوستانو دغه چې کوم دي څه په دغې باندې عموما تاسو که داسې چېرې یو نوټبوک وي نوټبوک هغه ډیزاین کول غواړئ او تاسو لاینونه په دغه باندې په اسانه باندې ډرا کولی شئ. امید لرم چې دغه ټیوټوریال بس تاسو خوښ شوی او تاسو به زده کړه ترې کړې وي. که چېرې دا ټیوټوریال تاسو څه کارآمد ثابت شوی وي نو دا ویډیو ضرور لایک او شیر یې کړئ. په لویو الله مو سپارم.